سکون رسنیز ګروپ د ژورنالیزم د اساساتو له یوې میاشتني روزنیز کورس څخه 8 تنه ځوانان فارغ کړل. سکون رسنیز ګروپ د رسنیزو خدماتونو د وړاندې کولو سره سره هلمند کې د ژورنالیزم د ودې او پرمختګ لپاره څه موده وړاندې د ژورنالیزم د اساساتو د زده کړې یو میاشتنی کورس پیل کړ چې پرون یې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې 8 تنه ځوانان د ژورنالیزم له زده کړو فارغ کړل. د مراسمو کې د حکومتي مسؤلینو ترڅنګ د رسنیو مسؤلینو او ګڼ شمېر هلمند میشتو خبریالانو ګډون کړی و. هلمند کې داسې مهال سکون رسنیز ګروپ یو شمېر ځوانان د ژورنالیزم له روزنیز او ښوونیز کورس څخه فارغوي چې اوس وختونو کې ډېری رسنۍ د مالي او اقتصادي ستونزو له کبله تړل سوي دي او ګڼ شمېر خبریالان یې بې دندې سوي دي. د نن عصر د ټکنالوژي هغه اړوند مسایل بیسیک ژورنالیزم یا د ژورنالیزم اساسات دا ورته تدریس د کرنې ریاست مسؤلین وایي سږکال هلمند کې شاوخوا 3000 هکټاره ځمکې پالیزونه کرل سوي دي. د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې سږکال د ولایت کې 3000 هکټاره ځمکه کې پالیزونه کرل سوي دي چې په حاصلاتو کې د تیر ته په کتو 10% زیاتوالی راغلی دی. د دوی په خبره چې د کوکنارو د کرکیلې تر بندیز وروسته هلمندي کروندګرو او بزګرانو د پالیزونو کرکیلې ته مخه کړې ده چې ښه حاصلات یې په لاس راوړي دي. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قمی ویلي چې د افغانستان سرپرست حکومت د هلمند سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره له سیمې څخه د یو ایراني تخنیکي پلاوي د لیدنې سره هوکړه کړې ده. قمی د ایران د صدا او سیما خبري اژانسونو سره په مرکه کې ویلي چې له سرپرست حکومت سره د هلمند د سیند د اوبو د عقبې په اړه خبرې ښې روانې دي. د کورنیو چارو وزارت د ستراتیژي او پالیسي مرستیال عبدالحق مخدوم له لوري د پکتیکا نوي ګمارل سوي والي فیض الله جمال خپلو کارونو ته وپېژندل سو. د وزارت په یوه خبرپاڼه کې د ښاغلي جمال په حواله لیکي چې د خپل ماموریت پر مهال یې په پکتیکا کې یو شمېر بنسټیزې پروژې عملي کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیانیه کې ویلي چې استرالیا څه کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو جنگي جنایتونه کم ارزښته وښیي او له پامه یې وغورځوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاوا ویلي چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو لخوا د جنگي جرمونو ترسره کېدل یوه ژوره موضوع ده او له همدې امله د دې هیواد پخواني کابینې د دغو جنایتونو په اړه هیڅ ګام نه دی اخیستی.